په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت لخوا ګیره پرېښودل جبري شوه. د نوموړي وزارت د محتسبانو لخوا به هره میاشت د خلکو ګیره اندازه کیږي. بلخوا دغه واکمنۍ پر سیاحتي شرکتونو سخت ټیکسونه لګولي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کابل ښار کې د سیاحتي شرکتونو د مالیاتو تمدید او جواز په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی او کاروباریان یې وایي له یوې خوا د کارونو نشتوالی او له بلې خوا د مالیاتو زیاتوالی له کار څخه ستړي کړي دي. دوی وایي د هیوادونو لخوا افغانانو ته د ویزو ورکولو خدمتونو محدودولو یې له وړاندې کاروبار زیانمن کړی و، خو اوس تازه مالیات هم لوړ شوي دي. یاد سیاحتي شرکتونه چې د سفر، ګرځندوی، حج او عمرې خدمتونه وړاندې کوي پخوا د کلني جواز قیمت 100,000 افغانۍ و، خو تازه ورته 10,000 افغانۍ ټاکل شوی دی. د سیاحتي شرکتونو ټولنه وایي د ښاروالۍ جواز، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ګرځندوی امریت جواز، د مستوفیت جواز، په هرو 3 میاشتو کې د عوایدو 4 سلنه مالیه او پرې له پاسه کلنۍ مالیې کاروبار له سقوط سره مخ کړی دی. د نوي ټاکل شوي قیمت پر اساس د جوازونو یو کلن تمدید قیمت له 10,000 افغانیو څخه 20,000، د نوې نمایندګۍ قیمت له 10,000 افغانیو څخه 20,000 افغانیو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د هیواد له دولتي پوهنتونونو څخه وروسته ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته دغه مکتوب استول شوی چې تر دې وروسته د ګیرو پرېښودل او د خولۍ پر سرول جبري دي. د محصلینو له یو واتس اپ ګروپ څخه زاویې رسنۍ ته د دغه مکتوب د تشریح یو غږیز هم رسېدلی چې پکې ویل کېږي هره میاشت به ګیرې اندازه کېږي او که چېرته کوم محصل ګیره پرې نښوده او دغه لارښوونې له پامه وغورځولې نو له پوهنتون څخه به وشړل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.